السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې ښځه د پاره مخ پټول دا څه حکم لري؟ محترمه، یو د احرام په حالت کې چې ښځه په احرام کې وي د حج یا د عمرې کې مخ لڅ څه مشکل نه لري، غاړې نه په بندېږي. نور که ښځه بازار ته راووځي د یو ډاکټر د پاره یا بازار ته راووځي د یو علاج د پاره یا د پلار کره ځي مثلا یا ودو کې او هلته پردي نارینه وي، پردي نارینه دا منه له ورور و له پلار و له اکا و له ماما و له زویه لمسي له دو څخه جدا نور خلک وي، د اکا زوی د ماما زوی له دې څخه هم ساتل لازم دی، واجب دی. نو حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر ابن کثیر جلد دریم په 604 د سورة الاحزاب په 50 آیات کې فرمایي وایي الله هم امر کړی دی د مؤمنانو ښځې چې له کور راوځي باید مخان پټ کړي په چادریو سره، یوه سترګه ښکاره کړي عینا واحدا، یوه سترګه. او اوس خو نو داسې چادرې دي چې هغه جالۍ ورپکښې دي، د یوې سترګې لڅېدل ته هم ضرورت نشته. او دغه رنګه رد المحتار دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. هغه وایي د ښځې مخ چې لڅ وي، نو وایي په زمانینا زموږ په زمانه کې ځوانې ښځې مطلق منع دي هغه به لڅ مخ نه راوځي. نو لڅ مخ په ښځه نه ګرځي. دا چې اوس بعضې ښځې ځانونه داسې جوړ کړي دي لکه نارینه یا تر نارینه و یا اړولی ده په لباسو په دې ټولو شیانو کې، نو دغه ښځې د الله جل جلاله په لعنت و په قهر و په غضب کې دي. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي الله د مؤمنانو ښځې امر کړي دي په دې سره چې له کورو راوځي فی حاجت په یو ضرورت کې هم په دې سره چې دوی پټ کړي وجوههن مخان خپل من فوق رؤوسهن بالا پر سرو باندې چادرې دي هغه باید راوځړي پر مخ باندې او یوه سترګه ښکاره کړي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به هم ښځې دغه ډوله وتلي. او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې لمونځ څومره فضیلت لري، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې ته وایي لمونځ د ښځې په بیتها د دې په خونه کې چې دا لمونځ کوي دا افضله دی زما تر مسجد. نو له بده مرغه دا بعضې خوندې چې راوځي هغه مخان یې لڅ وي یا لباس داسې لباس اغوستی چې زه نه وي یعنې ښایست وي، دغه ښځې نو چې تر هغه وخته بېرته خپل کور ته ننوځي د الله جل جلاله په لعنت په قهر کې وي. نو چې یو ښځه ټول وخت د الله په لعنت په قهر کې راتېر کړي نو دغه ښځه به ایمان څنګه قبر ته ورسره وړي؟ دغه دنیا خو اوس دی سوې ده، دغه یهود دومره تسلط و غلبه پر مسلمانانو پیدا کړې ده، د مسلمانانو عقیدې هم اوس دی جوړې دي بس چې مساوات یا ښځو هم حق لري چې راوځي بازار ته موټر وچلوي دوکان کې سودا وکړي. دا مېړه د چي دپاره دی، دا زامن د چي دپاره دی، دا پلار د چي دپاره دی، دا ورور د چي دپاره دی، ښځه موټر وچلي. دغه دین چې دا اوس یې موږ کوو. ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زارۍ کولې ویل ته بس زموږ په شیانو کار مه لره، موږ به ستا په شیانو کار نه لرو. دغه دین د ابو جهل خوښ شو چې دا موږ یې اوس کوو، د ابي لهب خوښ شو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دغه دیموکراسي دغه ازادي نه ورسره منله. هغه الله دین مکلفیت دی د الله په احکامو باندې. اوس خو زه د هفتې په ورځ مسجد قبا ته تلو نو هغه ابوالحسن ورور راتلی هغه ته انتظار، یو ښځه راووتله حاجي نورالله ته مال دا اوس نر دی که ښځه؟ ترکۍ وه. خو زه نارینه یم والله العظیم که په دغه ډول انداز کې ولاړ سم شرمېږم. دا اوس انسانیت شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په کور کې زموږ دغه ژوند دی. نو ښځه به مخ پټوي، په جنت کې به هم پټ یاست محترمین، په جنت کې هم ستاسې مخ ستاسو له مېړه ماسي او بل څوک نسي لیدلی. نو ولې مو داسې پر ځانو ظلم کوئ؟ دا ستاسو د مخو د سترګو ښکلا او خوند
باید یوازې ستا د خاوند سترګې په ډکې سي. ته ولې دا د خپل مخ ښایست، د خپل مخ ښکلا، د خپلو سترګو ښایست نورو نارینهو ته ورکوې؟ په دې دې غاړې بندېږي. هره خور باید چې راوځي دا یو قبر مخ ته تصور کړي، بیا دې راوځي. بعضې ښځې په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته را روانې له کورو څخه، بعضې په مکه مکرمه کې په یو داسې اندازه را روانې، که د عربو ښځې که د عجمو ښځې چې تېرې شي د عطرو خوشبویې په بل 10 ګزه اخواته احساسېږي. ما کوئ دغه محترمینو، د اسلام میله ما جوړوئ. په اسلام کې کامل ننوځي، اسلام کامل په ځان عملي کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.